بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید دی چې روغ جوړ او خوشاله به یې. ګرانو قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د مورنیو ژبو ورځ په ټوله دنیا کې مانځلی شي. ژبه د یو قوم د اقدارو، روایاتو، تهذیب او تمدن عکاسي کوي. کومو قومونو چې د خپلې ژبې قدر نه دی کړی، هغوی همیشه د زوال سره مخ شوي دي. نو ګرانو قدرمنو، موږ له پکار دي چې همیشه د خپلې مورنۍ ژبې یعنی پښتو په استعمال باندې فخر وکړو او هیڅکله څه قسمه شرم محسوس نه کړو. ځکه خو حمزه بابا وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ګرانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د وخت تیریدو سره د انسان په ژوند کې ډیر بدلون راځي. دغه بدلون موږ په خپلو لفظونو کې دا رنګ بیان کړی دی: اول او اوس. اول به مې د ژوند رنګونه شمارل او اوس مې په هر رنګ لکه د ړندو د تور او سپین ګمان کېږي. اول به مې ستا په نوم د ټول کلي قدر کولو او اوس مې د خپل ځان قدر هم هیر کړی دی. اول به مې د محبت په بدل غمونه اغشتل او اوس مې د محبت او د خوښې د سودا نه زړه مات شوی دی. اول به مې ستا راتلو ته بهار او ستا تلو ته خزان ویلو او اوس مې په خزان کې د بهار ګلونه وکرل. او اول ته نه وې او اوس زه هغه نه یم پاتې شوی. والسلام.